سلام. اوس هم د 12 بجو خبرونه. په پاکستان کې د افغانستان سفارت په پیښور کې پر افغان مارکیټ د پاکستاني پولیسو د چاپې اچولو په غبرګون کې په پیښور کې خپله کنسولګري وتړله. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت په یوې خبرپاڼې کې ویلي د پیښور پولیسو تېره شپه یو ځل بیا له افغان سفارت سره له سلا پرته له یاد مارکیټه د افغانستان بیرغ ښکته کړی دی. لا په داسې حال کې ده چې 2 ورځې مخکې د پیښور په فردوس سیمه کې د افغان ملي بانک اړوند ملکیت چې په افغان مارکیټ مشهور دی یو شمېر سیمه ییزو دولتي مسؤلینو په زور سره د افغانستان بیرغ ښکته او هټیو ته یې قلفونه اچولي وو. خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر تېره ورځ په یاد مارکیټ کې د افغانستان بیرغ بیرته ځړولی وو. شپږ داعشیان د ننګرهار په پچیراګام ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په یوه هوایي برید کې ووژل شول. د 201 سیلاب قل اردو قمندانۍ ویاند وایي دغه عملیات تېره ورځ په سلیمان خیلو سیمه کې د بهرنیو ځواکونو د بې پیلوټه الوتکې له لوري ترسره شوي دي. د نوموړي په وینا په دې بمباریو کې د سیمې اوسیدونکو ته زیان نه دی اوښتی. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د میشت بهرنیو ځواکونو لخوا ولسي وګړو ته د مرګ ژوبلې اوښتل جنایت او د بشري حقونو نقض کېدل بولي. دوی په عملیاتو کې له شمله ځواکونو غوښتنه کوي چې د عملیاتو پر مهال د ولسي وګړو او ترهګرو ترمنځ توپیر وکړي. په ورته وخت کې د ولسمشر ویاند هم د بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې د دقت غوښتنه کوي او زیاتوي چې باید د دغه ډول بریدونو څرنګوالی د بېلابېلو بنسټونو لخوا وڅېړل شي. په غزني کې د بهرنیو ځواکونو په یو هوایي برید کې 8 طالبان ووژل شول. د دغه ولایت والي ویاند وایي دغه کسان تېره شپه د ګیرو ولسوالۍ د لارې په اوږدو کې هغه مهال په نښه شول چې غوښتل د افغان ځواکونو پر یوه کتار برید وکړي. د نوموړي په وینا په دې بمباریو کې د یادې ډلې یو شمېر وسلې هم له منځه تللي او بل چاته زیان نه دی اوښتی. په ورته وخت کې په فاریاب کې په 2 جلا جلا پیښو کې 15 نور طالبان هم ووژل شول. د 209 شاهین قل اردو قمندانۍ ویاند وایي دغه پیښې تېره ورځ د پښتون کوټ ولسوالۍ په چقماق او چارتو سیمو کې د مخامخ نښتو او ماین چاودنې له امله رامنځته شوي دي. د نوموړي په وینا په دې پیښو کې 9 نور طالبان هم ټپیان شوي او دا چې په دې لړ کې افغان ځواکونو ته زیان اوښتی او که نه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. او د کوچیانو د ستونزو د حل په موخه د ولسمشر غني په مشرۍ تېره ورځ یوه ناسته په ارګ کې ترسره شوه. ښاغلي غني د دوی د ستونزو له اورېدو وروسته وویل کوچیان یو قشر نه بلکې د ملي وحدت سمبول دی او باید ټولې هڅې وشي چې دوی په اقتصادي صنعت بدل شي. نوموړي همداراز ټولو اړوندو دولتي بنسټونو ته لارښوونه وکړه چې د کوچیانو د مسایلو د حل په خاطر د کوچیانو اړوند اساسي قانون مادې تطبیق او دوی ته د متوازنې ودې موقع برابره کړي. لا تر اوسه په افغانستان کې د کوچیانو کره شمېره روښانه نه ده خو ویل کېږي چې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې په دې اړه خپله سروې پیل کړې ده. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امان.